په پښتو ادب کې افلاطون د پوهې او حکمت اعلی مثال دی. دی چې ماتریالیست نه و او په غیر مادي دنیا یې هم باور درلود، ایډیالیست فیلسوف بلل کیږي. او څرنګه چې تر فرد ټولنې ته ډیر اهمیت ورکاوه، نو په وګړپالو کې نه بلکې په ټولنپالو فیلسوفانو کې شمیر دی. افلاطون څوک او د فلسفې اصلي ټکي کوم دي؟ استاد نجیب منلی د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې ونې په خپرونه کې دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. افلاطون زموږ په ادبیاتو کې چې له عربي نه مخکې د افلاطون په نوم راځي او اوس ورته اپلاتون وایو. د 15مې له میلاد مخکې پیړۍ شخصیت دی، د نړۍ تر ټولو ستر فیلسوف ګڼلی شو. دی د سیاست فیلسوف هم دی او د ښار د ادارې دپاره یا د هیواد د ملک د ادارې دپاره د هغه فلسفي بنسټونه زیرلي او څېړلي دي چې د هغې په اساس یو ښار اداره کېدلی شي، یو سیاست جوړېدلی شي. د ژوند په باره کې ډېر دقیق معلومات نشته. د زیږېدو کال یې 428 له میلاده مخکې دی. د اتن په ښار کې زیږېدلی دی او بیا 348 د میلاد نه مخکې کال کې مړ شوی دی. دی د یوې اشرافي کورنۍ سره تړلی دی. پلار یې د اتن د پخوانیو پاچایانو سره اړیکه لري او مور یې د همدغه مهال د اتن د ښار د 10 مستبدینو څخه د 2 خور او خورزه ده. هغه 10 جنرالان مطلب دی چې د سقراط په زمانه کې د اتن قدرت په لاس کې ونیو او حکومت یې چلاوه، او بیا د دوی په زمانه کې سقراط هم اعدام شو. هغه خلک دي. افلاطون خپل زده کړې لکه د اتن د ښار ټولو خلکو چې دا زده کړې کولې د کړې وي، په ادبیاتو کې، په اخلاقو کې، په موسیقي کې او نظامی زده کړې طبعا د کړې وي. دی په ځوانۍ کې د تراژیدي سره ډېره زیاته علاقه لري او د تراژیدي دپاره یې په یو مسابقه کې د ګډون هڅه هم کړې ده. په دغه وخت کې سیاسي ستونزې شته. دی د سقراط شاګرد دی او د هغه سره یو ځای کار کوي. سیاسي مشکلات او اخلاقی ستونزې چې په دغه وخت کې موجودې دي، د مجبوروي چې علم بل اړخ ته چې هغه د فلسفې او د سیاست اړخ دی توجه وکړي او د تراژیدۍ نه لاس په سر شي، خپل ټول اثار وسیزي. په ادبیاتو په ساحه کې چې څه لیکلي وو، د ادبیاتو په ساحه کې چې څه لیکلي وو، د خپل ټول اثار سیزي. په 394 د میلاد نه مخکې کال کې، یعنې د سقراط د مرګ نه تقریبا 15 کاله وروسته، د کورنتیا د جنگ دپاره د سرباز په توګه ورزي او په جنگ کې ګډون کوي. هغه هم د اتن او کورنتیا جنگ دی. د اتن او د کورنتیا جنگ چې هغه هم یو یوناني دولت دی، چې هغه هم یو یوناني جزیره ده. په 308 کال کې، یعنی د سقراط د مرګ نه تقریبا 12 کاله وروسته، د اکاډمي په نام باندې یو ښوونځی جوړوي چې دا د لوړو زده کړو لومړنۍ مؤسسه یادېږي. ویل کېږي چې د اکاډمي د دروازې په سر باندې لیکلي وو چې دلته هغه څوک چې مهندس نه دی باید را نشي. دا د افلاطون د فکري دنیا یو ډېر ښه انځور ورکوي. یعنې د لپاره د هندسې علم ډېر مهم و. د لپاره ریاضیات د ټولو علومو او خصوصا د فلسفې د درک دپاره ډېر مهم دي. او وروسته چې د کوم فلسفي نظام جوړوي، په هغې کې هم ریاضیات ډېر زیات نقش لري. د افلاطون اکاډمي 900 کاله دوام کوي. ډېر غټ خلک لکه ارسطو په همدغه اکاډمي کې درس وایي. افلاطون ډېر زیات اثار لیکلي دي. د اثارو عمده خاصیت دا دی چې د تقریبا ټول اثار د یو پرته د مکالمو په شکل لیکلي دي او په دغه مکالمو کې سقراط چې د استاد دی محوري رول لري. بحثونه کېږي په ډېرو مسایلو باندې. یعنې هغه دی چې کومې خبرې کوي په مکالمو کې، هغه به د سقراط لخلې کوي. د چې کومې خبرې کوي د سقراط لخلې کوي او د سقراط د پوښتنو سیستم د تعمیموي د فلسفي په برخه کې. د مکالمو په ډول بیان ته د اجازه ورکوي چې بحث د ونډه اخیستونکو سره یو ځای نتایجو ته ورسیږي په تدریجي ډول باندې، او هماغه د دیالکتیک د اصولو په اساس هر خبره څېړل کېږي. بل اخره د یوې 2 اړخیزې قضیې په بڼه چې جواب یا هو یا نه دی، او په داسې ډول چې په بدیهي ډول باندې باید سړی ومني، دې حالت ته رسیږي چې همدغه میتود بیا دکارت په 14مه پیړۍ کې هم د خپل میتود په حیث منلی دی. افلاطون چې د کامل
نظام کوم تصویر لري غواړي چې هغه عملاً په یو ټولنه کې پیاده کی، نو لدې د خاطر څو واره د ایټالیا جنوب ته سفرونه کوي چې هلته حکومت دې ته مساعد ښکاري چې د نظریات واخلي. نو د خپل سیاست لپاره او د خپل سیاسي فکر لپاره د عملی کار هم کړی دی. خو ترڅنګ په فلسفي برخه کې چې کومې خبرې پرېښې دي هغه خبرې یو منسجمه تیوري نه ورکوي، مګر سره دې موږ کولی شو چې یو تصویر د دې نه ولرو. هغه تصویر دا دی چې د عالم په دوه برخو ویشي. یو هغه عالم دی چې د عقل او فکر له لارې ورته رسیږو چې هغه د ریاضیاتو او د مفکورې عالم دی، او یو هغه عالم دی چې د حواسو د لارې مونږ هغه پیژنو چې دا محسوس عالم د په نظر باندې واقعي عالم نه دی. د افلاطون په فلسفه کې د انسان روح د انسان نه مخکې وجود لري، په اسمانونو کې دی، او په اسمانونو کې هغه روح چې هر څومره کولی شي پراخ لید لري، ټول مسائل زده کوي. کله چې دنیا ته راځي او د انسان په بڼه ظاهریږي نو دغه روح هر څه په خپل ځان کې لري، او د انسان د زده کړې پروسه په حقیقت کې زده کړه نه ده، بیرته د تیرو زده شوو شیانو را یادول دي. نو له دې امله د محسوس جهان دپاره په دویمه درجه اهمیت قایل دی. او دا چې ویل کېږي چې ایډیالیست فیلسوف ده، نو اصلي خبره هم همدا ده چې دته د محسوسه دنیا، د مادي دنیا، دا هغه ده یو کاپی ښکاریږي، یو فرعي شی ښکاري. اصل پکې هغه ده، اصل پکې هغه دی، ایډیا ده. دغلته د دې نظریې د تشریح لپاره او د توضیح لپاره د سمڅې مثال وړاندې کوي. د سمڅې مثال داسې دی چې یو څوک دی په یوه سمڅه کې، توره سمڅه کې ناست دی، تړلی دی، نشي کولی چې شاته وګوري، یوازې د سمڅې بیخ ته ګوري، د سمڅې دیواله ته ګوري. د شاته اور بلیږي او د اور په مخ کې ځینې شیان تیریږي، دی یوازې د دغو شیانو سیوری ګوري، هغه د سمڅې په دیوال باندې د سمڅې په دیوال باندې سیوری ګوري، او د سیوري نه دی دا نتیجه راخلي چې دغه شیان به څه شی وي. نو هر څه چې دی درک کوي د حواسو د لارې، دا د هغو واقعیتونو چې د ده تر شا دي یو سیوری دی، یوه کاپي ده، یوه کاپي ده، ناقصه کاپي ده، ناکامله کاپي ده. دی که هر څومره د دغه کاپي په زده کړه کې، دغه کاپي په پیژندلو کې پرمختګ هم وکړي، بیا هم نشي کولی چې هغه واقعیت چې د ده تر شا دی هغه په کامل ډول درک کړي. استاد بدنلی اشرف مفتون یو بیت لري. اشرف مفتون خپل په فلسفه کې تعلیم کړی و. د افلاطون د فلسفې په حصه کې یو بیت دی چې همدغه مفکوره خلاصه کیږي پکې. وایي ما ته افلاطون نن عجیبه خبره وکړه، دا د اصل نقل حقیقي دنیا خیالي ده. دا د اصل نقل حقیقي دنیا خیالي ده. د سیاسی نظام دپاره هم د خپل مفکورې لري. د ده په نظر انسانان په تدریج سره د خو نظامونو نه بدو نظامونو خواته روان دي، او تر ټولو بد نظام د دیموکراسۍ نظام دی، یعنی د ولسواکۍ نظام. دی چې په کومه زمانه کې اوسېدو د یونان دیموکراسي له شکست سره هم مخامخ شوه، په نظامي لحاظ هم شکست وکړو، ګډوډۍ هم پکې راغلې. نو د ده زمانې دته دا وروښودل چې دیموکراسي ښه نظام نه دی. داسې ویلی شو د ده په نظر دیموکراسي هغه نظام دی چې خپله ناکاري یې ثابته کړې ده. دی وایي چې هغه مفکوره چې ټول یې مني هغه د ټولنې لپاره حتما ښه مفکوره نه ده. نو د ټولو منل د واقعیت ته د رسېدو لپاره سمه لار نه ده. د دې په خاطر باید داسې څوک چې په واقعیتونو پوه شي او خلک اداره کړي، ټولنه اداره کړي. د دیموکراسۍ نه بدتر نظام هم شته چې هغه استبدادي نظام دی، لکه د په ژوند کې چې د 13 جنرالانو نظام و، او هغه نظام چې دی ورته د ښه نظام په سترګه ګوري د نخبګانو نظام دی چې دی ورته تیموکراسي وایي. په تیموکراسي کې د خلکو په منځ کې هغه کسان چې د ټولو ښه وړتیا لري غوره کیږي، هغوی په خپلو منځو کې سره توالد او تناسل کوي او دوی ټولنه اداره کوي. په دوی کې هغه کسان چې ډیره وړتیا نه لري هغه د حاکم ګروپ نه وځي، او د دې لپاره چې څوک د خپل ځان په نفع کار ونه کړي. په دغه ټولنه کې دولت ماشومان د مور و پلار نه ډیر زر اخلي او دولت ماشومان روزي. نو په دې ټولنه کې هر سړی د هر ماشوم پلار دی، هر ښځه د هر ماشوم مور ده، او هر ماشوم د هر سړي او د هر ښځې بچی دی.
دوی نشي کولای چې د خپل او د پردي ترمنځ فرق وکړي، نو ټول سره په یو شان روزي، ټول ته یو ډول امکانات ورکړي او ټول د خپل طبيعي استعدادونو په اساس باندې وده کوي او موقفونه نیسي. د پلاتون په باره کې چې څه شی ډیر مهم دی او خلک ډیر یادوي، د سمڅې د مثال نه ورخوا د غوره خار دی. غوره خار یا مدینه فاضله، باغی کې د هر چا ځای معلوم دی، خو شاعرانو ته پکې ځای ځکه نه ورکوي چې شاعران اکثره دروغ وایي او دروغ بد دي. استاد منلی په دې کې چې د شاعران لغه خپل ایډیال نظام لغه مدینه فاضله نه ایستلی دي یا ډیر اهمیت پکې نه ورکوي. د دغه د فلسفي په بنیاد یو بل خبره هم سوې ده، وای افلاطون خو وایي چې حقیقي دنیا خو عقلی دنیا ده، ایډیا ده، او دغه مادي دنیا چې ده کاپی ده، بې ارزښته دنیا ده. دی په شاعرانو تور لګوي چې دی محسوسو شیانو عکسونه اخلي، کاپیګانې اخلي، تصویرونه جوړوي. فرضاً یو شاعر وایي چې یوه نجلۍ مې ولیدله دغه چې رنګ و، دی وایي دغه نجلۍ خپله یوه کاپي ده. دا نجلۍ چې مادي وجود دی خپله له حقیقت نه یو څه رالرې ده، له هغه حقیقت نه چې افلاطون د ریاضي د فرمولونو غوندې حقیقي ګڼي. او شاعر بیا راولاړ سوی دی د همدې نجلۍ چې خپله یو مجاز ده، چې خپله یوه کاپي ده، چې خپله یو عکس ده، نه اصل د عکس اخلي، نو دوی له حقیقت ډیر لري کیږي. زه فکر کوم د فلسفي نظام چې کومه نقشه ده په هغه کې د شاعر نقش دی په دې دلیل باندې کمزوری سوی دی، دا دلیل راوړل کیږي. او بل استاد منلی ویل کیږي چې افلاطون نه یوازې د سیاست فیلسوفو، د سیاسي فلسفه یو لوی استاد دی او په لومړیو استادانو کې دی د اخلاقی فلسفه هم په سرلارو کې دی. دی په د اخلاقی انضباط هم ډیر زیات توصیه کوي او شاعران چې دي دیغو بیا د خیالونه په کنټرول کې نه وي. افلاطون چې کومه ټولنه جوړوي د قسم سوسیالیستي غوندې ټولنه ده. تاسو مخکې وویل چې ماندې او پلرونه باید خپل اولادونه ورکړي چې سم تربیه سي، یعنی یو شدید انضباط پلوی دی. خو شاعرانه فکرونه به دي داسې انضباط پروا نه ساتي. دغه توجیهات صحیح دي؟ دغه توجیهات بیخي صحیح دي. یعنی د په نظر شاعرانه فکر د دې لامل چې له حقیقت نه ډیر لري دی، په خو فکرونو کې ناراضي، د خدای اصل سره په تناقض کې دی. استاد منلی ویل کیږي چې افلاطون ډیر شایسته نثر درلود. د دغه مکالمې چې دي، د کتابونه چې دي چې د مکالمو په انداز لیکل شوي دي، شایسته تشبیهات لري، چلولې لکه یو ادبي ټوټه چلولې، خو دی بیا له شاعرانو سره وران دی. آیا دا د فلسفې د تاریخ او د ادبیاتو د تاریخ یو طنز نه دی چې هغه تر ټولو شاعر فطرته فیلسوف د شعر او د شاعرۍ مخالف دی؟ طنز به ورته نه وایو، ځکه چې د خپلو عقیدو سره سم کار کوي. دی په تراژیدي کې دومره لوی لاس لري چې یوې مسابقې دپاره امادګي نیسي او خپل اثار دې ته اماده کوي چې په مسابقه کې ګډون وکړي. خو بیا یې سوځوي. په یونان کې تراژیدي تر ټولو غوره هنر دی، هغه څه چې د لپاره ډیر ارزښت لري. کله چې سیاسي نظام ته متوجه کیږي او دغه شی چې د ټولو لپاره ارزښتناک دی، د په نظر په سیاسي نظام کې خپل اغیزمنتیا نه ثابتوي، د تیریږي. یعنی د ښکلی نثر هم لري، نثر د دې لپاره ښکلی نه دی چې د ښکلا پکې اضافه کړي. نثر د دې لپاره ښکلی دی چې مقابل لوری په اسانه د حقیقت موندلو ته راولي. دی نه غواړي چې مقابل لوری یا اوریدونکی یا مخاطب دومره زړه تنګی کړي چې د بحث تر اخره پورې وانه اوري، مګر په هیڅ کله دی په مصنوعي ښکلا باندې خپل بحث نه ښکلی کوي. مثالونه چې ورکوي، د تراژیدي مثالونه چې ورکوي یا د اسطورو مثالونه چې ورکوي، دا ټول هغه څه چې د خلکو په فکر کې شته او د خلکو پوهه کې مرسته کوي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې دلته د طنز خبره نشته، مګر دی په واقعي ډول باندې د خپل هغه وسیلې نه چې د لیکلو دود دی په ډېره ګټوره توګه استفاده کوي.